السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ یاست. هیله لرم ورځ مو په خیر پیل کړې وي. غواړم نن تاسو سره د بیټ کوین د تحلیل په اړه باندې خبرې وکړم چې او تاسو سره د اډر بلاک یو ډیر مهم انډیکیټر شریکوم چې موږ څنګه کولای شو اډر بلاک معلوم کړو یا په کوم ځای کې کولای شو اډر بلاک ووینو. مخکې له دې چې موږ تحلیل شروع کړو، موږ راځو اول پر بیټ کوین باندې غږیږو چې نن د بیټ کوین بازار څنګه روان وو، څنګه تګ یې کوي. بیټ کوین اوس په یو مهم ډیسیشنل حالت کې دی، یعنی په یو پریکړیز نقطه کې دی چې تقریبا قیمت اوس په 8400 شاوخوا کې چلیږي او په راتلونکي تقریبا 4 ساعته کینډلونو باندې بیا فیصله کیږي چې آیا قیمت به تر 15000 ډالر پورې ورسیږي او که نه ورسیږي او یا به بیرته تر 16000 ډالر پورې راځي. ځکه دغه اوس قیمت چې کوم په 4 ساعته پوینټ کې دی، په 4 ساعته ټایم فریم پوینټ کې کوم چې ډیر مهم ډیسیشنل یا فریکړیز نقاط دي، دغه سره په پام کې نیولو باندې اوس موږ په یو مهم حالت کې یو. د اوسنۍ قیمت چې کوم چلیږي غالبا 8400 ډالر. که دلته موږ وګورو په دې ساحه کې، دلته وګورئ مخکې ما یو ډبل بټن جوړ کړی دی چې هغه قیمت غالبا پورته پسې تللی دی تقریبا تر 8000 تر 8000 ډالرو پورې قیمت پورته تللی دی. صحیح ده؟ خو دلته یعنی دا قیمتونه غالبا د اپریل په پای کې شاوخوا دا پیښه شوې ده چې قیمت پورته تللی دی ان تر 8000 ډالر، خو له 8000 ډالرو څخه بیرته رالوېدلی دی تقریبا اخري نقطه تر 9000 ډالر پورې وله. یعنی په دې ساحه کې کله چې قیمت د اپریل په پای کې پورته کېدی، داسې نه ده چې یو دم پورته شوی دی. که موږ وګورو سلولي پمپ یې وهلی دی، آهسته آهسته قیمت پورته تللی دی. ځکه دا د سمارټ منی کنسپټ تر ټولو یو مهمه موضوع ده. کله چې قیمت پورته ځي یا کله چې قیمت ډیر ډاون راځي، یا آهسته آهسته یا په یو دم باندې، په دې کې خامخا د سمارټ منی کنسپټ له نګاه څخه د غټو پانګوالو لکه بانکونه، ارګنایزیشنونه او داسې نور د دې لاس پکښې، ځکه هغه په هغو مهم اډر بلاکو ساحو کې رانیسي چې هلته د چا پام نه وي او اکثره وخت هلته خلک بیخي هغه ساحه له پام څخه غورځوي او هلته بیا د موسسې یا بانکونه خپل باینګ کوي، یا باینګ یا سیلینګ. مهم دا ده چې اډر بلاک چیرې جوړیږي، څنګه جوړیږي. اوس فعلا موږ راځو پر دې باندې غږیږو چې بیټ کوین کوم حالت نیولی سي یا کوم حالت به ونیسي. تاسې وګورئ دلته قیمت عموم کې چارت او وی شیپټ شکل جوړ کړی دی چې کوم یا د وی شکل ورته وایي یا د وی شیپټ، دې ته انورټډ وی شیپټ وایي. اوس فعلا په 4 ساعته باندې د بیټ کوین چارت وی شیپټ شکل جوړي. که دا یو ډبل بټن جوړ سي، ممکن قیمت تر 15000 ډالر پورې پورته ولاړ سي. صحیح ده؟ د 15000 دپاره موږ څه شي ته ضرورت لرو؟ موږ یو ښه والیوم ته ضرورت لرو، موږ یو ښه ډومیننس ته ضرورت لرو چې قیمت چې مارکیټ چې بیټ کوین ته د بیټ کوین مارکیټ ته والیوم را نسي، هغه هیڅ کله هم نه پورته کیږي. که پورته هم سي په یو دم پورته کیږي، په دې کې یوازې د بانکو لاس سي. هغه خپل ټارګیټ یې ښیي، تر ټارګیټ پورې قیمت ځي، تا لیکویډیټ کوي، دغه بعد څخه قیمت بیرته ډاون راځي. نو د دې لپاره موږ نارمل های والیوم ته، پازیټیو والیوم ته ضرورت لرو چې قیمت څنګه سي پورته ولاړ سي. اوس قیمت یو انورټډ وی شیپ جوړوي یا وی شکل جوړوي. که وګورو دا شکل تاسې وګورئ، وی شکل یې جوړ کړی. که چیرې دا یو ډبل ټاپ جوړوي، وبخښئ ډبل بټم، که ډبل بټم جوړوي، قیمت به لا هم څو شیانو ته ضرورت لري.
که موږ چیر راسو دې ته د فیت شکل کښیږدو. فرض که قیمت داسې ډبل بټم حالت جوړ کړي بیا خو قیمت 100% د لوړ تګ توان لري. او دلته موږ یو ډیر مهم سپورټ هم لرو، ریزिस्टنس. که چیرې موږ وګورو فرض که زموږ په دا ساحه کې یو سپورټ شته، که چیرې موږ راسو دلته یو سپورټ لاین کښیږدو او فرض که په دې ساحه کې موږ یو ریزिस्टنس لاین لرو، دلته که وګورو قیمت په دې ساحه کې بریک آوټ کړی دی او قیمت پورته تللی دی. صحیح ده، بیرته رالوېدلی ته فقط هغه سپورټ لاین یې ټچ کړی دی، د دې څخه بیرته پورته تللی دی. اوس که چیرې له دې ځای څخه فرض که له دې ساحې څخه قیمت غواړي پورته ولاړ شي له اوسنۍ ساحې څخه، چیرې چې قیمت اوس چلیږي، که چیرې موږ یعنې دلته اوس فعلا دوه حالات شته په بیټ کوین کې، په چارټ کې په عموم کې موږ دوه حالات لرو او دلته اوس فعلا ولیوم هم کم دی. خو په تیرو تقریبا غالبا په 12 ساعتونو کې ښه ولیوم ورته راغلی دی. که دلته موږ د ولیوم برته وګورو چې وګورئ د پرون د جمعې ورځې څخه تر نن پورې یعنې غالبا تر 4 ساعته مخکې پورې د سهار تر 8 بجو پورې ښه ولیوم راغلی و. اوس نو یوازې دوه حالت شته، یا به قیمت ډبل ټاپ ډبل بټم حالت جوړي او دا بعد به بیا قیمت څنګه کیږي پورته وځي. یعنی د ډبل بټم د حالت د جوړېدو لپاره موږ باید انتظار وکړو ترڅو قیمت ریزिस्टنس لاین څخه سپورټ لاین ته راکښته شي او د دې ځای څخه بیا بیرته پورته وځي. او که چیرې تر دې ډبل بټم موږ تیر شو، فرض که قیمت دلته د سپورټ ریزिस्टنس سره پورته کیږي. صحیح ده، فرض که قیمت دلته د ریزिस्टنس لاین سره پورته کیږي، نو موږ څه شي ته ضرورت لرو؟ ممکن قیمت له دې ساحې څخه پورته ولاړ شي. صحیح ده، بیا به بیرته ریزिस्टنس ته راکښته کیږي او له دې ساحې څخه به دی څنګه کیږي پورته ځي. دا و د بیټ کوین د نن ورځې تحلیل. او بل دلته وګورئ په دې ساحه کې ډیر زیات اډر بلاکونه جوړ شوي دي. که وګورئ یو دلته اډر بلاک جوړ شوی دی په 4 ساعته کې، او فرض که یو دلته جوړ شوی دی. صحیح ده، او له دې او که وګورو بیخي موږ راسو په عموم کې یو ټرینډ ورته کښیږدو، فرض که یو سپورټ لاین له دې ساحې څخه راځو د دې سره ټچ کوو. صحیح ده، اوس نو یو ټچ، دوه ټچه او د دریم ټچ لپاره موږ دلته لا ضرورت لرو، ځکه سپورټ په عموم کې هغه سپورټ لاین د منلو وړ دی یا اکسپټیبل دی یا قابل د قبول دی، کوم چې په عموم کې یا سپورټ یا ریزिस्टنس وي چې دوه یا درې واري ټرینډ لاین ټچ کی دغه بعد څخه دا بیا ویلیبل دی او ارزښتناک دی. اوس که چیرې قیمت بیرته راشي د سپورټ لاین یعنی اوسنۍ سپورټ لاین چیرې چې موږ عمومي ټرینډ یې شوی که دا چیرې ټچ کی د دې څخه وروسته ممکن قیمت پورته ولاړ شي، او که داسې ونه شي ممکن قیمت د ریزिस्टنس لاین څخه پورته شي او بیا بیرته ریزिस्टنس لاین ته راکښته شي. دلته به بیا زموږ اساسي انټري اوس فعلا خو په دې ساحه کې دلته ما انټري اخیستې ده تقریبا زه د 1550 ډالره انټري ما اخیستې ده چې اوس فعلا زه په یوازې 13 ډالره ګټه باندې روان یم، په 50 ایکس لیوریج ما لګولی. صحیح ده، زه پوهیږم چې زه چیرې قیمت څنګه حرکت کوي چیرې کوي. اوس فعلا لپاره زما انټري پوینټ همدا دی، زه راځم دې ته یو لانګ پوزیشن ږدم. تر ټولو مهم څه شی دی په تحلیل کې؟ تر ټولو مهم ولیوم دی. د ولیوم پیژندنه ده، چیرې ولیوم راځي، څنګه راځي، په کوم ځای کې ځي، په کوم ځای کې خلک داخل شول، آیا دا حقیقت دی، آیا دا یو لومه ده، دام دی. ځکه تر ټولو مهم په تحلیل کې دا شی
او یوازې په ټرند باندې هیڅ کلم تاسې باروسه مه کوئ چې بس څنګه ما ټرند کړی شوی هغه رقم به کېږي. مهم دا دی چې ته د مارکیټ عمومي حالت چیک کړې. فرض که اوسنی حالت څنګه روان دی، فرض که قیمت چیرې ځي، فرض که څوک راغلي دي، فرض که ریټایل ټریډرز دي، بیگ ټریډرز دي، اس ام سی ټریډرز دي، څوک راغلي دي او چا پیسې راوړي دي. او هغه اکثره وخت د سمارټ منی کنسپټ له نظره څخه د غټ انویسټران لکه بانکونه یا ارګنایزیشنونه یا داسې نور غټ ټریډران چې هغه په میلیونو ډالر ولري، هغه همیشه تاسو ته دام ږدي. نو د دام دپاره تاسې همیشه په خپل تحلیل کې باید ډېر دقت واوسئ. څه باید وکړئ، څنګه ولاړ شي مخته، څه کول پکار دي. تر ټولو مهم دا شی دی. اوس خو یوازې ما همدا ځای کې لانګ انټرا اخیستې ده، زه راځم انتظارېږم چې قیمت به څنګه حرکت وکړي. د هغه څخه وروسته به انشاءالله بیا موږ او تاسې خبرې کوو. نو ملګرو دا دی فاینلي زموږ چې کوم تحلیل سوی ولو، تحلیل چې موږ پر غږېدلي وو، نو هغه خپل ټارګېټ مخکې له مخکې وهلی دی چې قیمت تقریبا تر 81,000 ډالرو پورې رسېدلی دی، خو بیا بېرته رالوېدلی دی. او زموږ چې څونه پروفیټ سوی دی غالبا 346 ډالره دی په 50 ایکس لیوریج کې. نو دا و زموږ د کار کولو طریقه، څنګه قیمت پورته ولاړی، څنګه یې ګټه وکړل، دا مو مخکې هر څه درته تشریح کړي دي. تر راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.